کې په لاس کولو په ډېر لږ څه کولو تورنه کړې شوې ده. چاپېریال د سازمان ګرین پیس یو ویاند وایي چې امریکایان ونه کړل چې د تباهۍ انګلیسي چنده ورکړي چې هغه پایمه کړې وه چې په کویت کې د تیلو بېخته ابادوالي او د خلیج اوبه صفا شي. خو دوی د شورو په صفایۍ کې لاس کړی و. د ملګرو ملتونو یوازې 12 غړو هېوادونو پانګې ته پیسې ورکړې چې هغه ګرین پیس وایي دا ښیي چې بین المللي کورنۍ د تباهۍ په حد دوی پوره نه ده رسېدلی. په چین کې چاپېره په نړۍ کې د کمونیزم ړنګېدو په اساس د نورې فکرمندۍ علامېږي او صدراعظم لیپینګ په ښوونځو او پوهنتونونو کې د سیاسي تعلیم قوي کولو غږ کړی. لی وایي چې په بدلېدونکې نړۍ کې دا خاص مهم دی چې د زلمي کول په هغه څه کې عقیده محکمه کړي چې د ورته د چینیانو د سوشلیزم کامیابي ووایي. ساینسي او تکنیکي پوهه پوره نه وه. ښاغلي لی وایي چې باید دوی سره په لاس ته مارکسیزم لیننزم نه او د بل رئیس مو د فکرونو د ټول نه مخکې وتلې ټکنالوژي وي. د کمبودیا اعلی ملي شورا په پنامپین کې غونډه شوې ده خو بغیر د سر د دوه غړو د موجودیت نه. لکه د ډسمبر په میاشت کې چې د شورا په لومړۍ غونډه کې د خیمروش یو لوړ مامور ښاغلی سنسن غیر حاضر و خو د خیمروش مشر چو سمفان پکې ګډون کړی و. سنسن د هغې رئیس په پنامپین کې نه دی پاتې شوي. د نومبر په میاشت کې د قار اخیستو د ډلې د حملې کېدونه وروستو دغه دوه سړي د حیوانه په تښتېدو مجبوره کړی شوي. د حکمرانه سازمان د رئیس شهزاده سیهانوک زوی شهزاده رانا رید هم سره حاضر و. شهزاده رانا رید وایي چې دې ناروغۍ خو خبریالان وایي چې ده او د شهزاده سیهانوک ترمنځ د دوی د نوي سیاسي ګوند د نوم په سر اختلافات دي. د پرتګال صدر ښاغلي ماریو شوارش 2 میاشتې مخکې په ختیځ تیمور کې د عام ولس د ویشته کېدو نه پس د انډونیشیا خلاف د تازه اقدام کولو لپاره غږ کړی. ښاغلي شوارش وایي چې دې به دا کشاله د بولې او دوشنبې پر واشنګټن کې جمهور رئیس بوش سره په خبرو کې راولاړی. ته د ملګرو ملتونو میز منشي ډاکټر بطروس غالي سره د لیدو نه وروستو په پیرس کې خبرې کولې. د پرتګال راډیو وایي چې ښاغلي شوارش دا هم وایي چې هغه به د انډونیشیا خلاف د بین المللي بندیزونو لپاره زور لګوي. پرتګال چې هغه په ختیځ تیمور کې پخوا د مستعمرې حکمرانو بیا د ډزو په هکله د بین المللي تحقیقاتو لپاره اپیل کړی. کله چې پرتګال د دې میاشتې په سر کې د یورپي برادرۍ د مشرۍ کورسۍ ونیوله دوی وایي چې دا نیت لري چې خپل نوی رول به په انډونیشیا د فشار اچولو لپاره پکاروي. هالند او ډنمارک مخکې فیصله کړې ده چې په جاکارتا امداد بند کړي. ګرانو عزیزانو دا خبرونه او د نړۍ دا وخت لومړی راپور. د روس د سر د مامورانو یو هیئت یوکرین دارالحکومت کیف ته رسېدلی چې د شوروي د وسلوالو ځواکونو د راتلونکي په سر د دواړو غاړو ترمنځ په راپورته شوي لانجې د یوکرین واکمنو سره خبرې وکړي. دا دی په دې هکله د ماسکو نه د بریجټ کینډل راپور. د یوکرین د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي منابعو له مخې په کیف کې د یوکرین د حکومت او د روسیې د رسمي هیاتانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره غونډه د نن سهار نه پیل او تر اوسه پورې دوام لري. د جمهور رئیس یالچین د دفتر ویاند وویل چې یوکرین ته د روسیې د هیاتانو د لېږلو پرېکړه څو ورځې مخکې وشوه. هیله ده چې د دې پوره خطرناکه قضیو په اړوند د حل لاره وموندله شي. د جمهور رئیس یالچین د دفتر ویاند زیاته کړه چې د روسیې په دې لوړ رتبه هیات کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اندرې کوروسوف د جمهور رئیس مشاور او مرستیال صدراعظم سرګي شاکرای شامل وه. سربیره په دې هیات کې د روسیې فوجي ماهران او د دفاع د وزارت لوی مرستیال جنرال کوبیټ هم ملګري وو. دا چې د روسیې هیاتان به د یوکرین د جمهوریت سره په دې نازکه او پیچلې خبره باندې کومې نتیجې ته ورسیږي دا تر اوسه پورې څرګنده نه ده. د یوکرین جمهوریت او روسیه دواړه د تورې بحیرې په سمندري قواو باندې ټینګ ولاړ دي او یو هم نه غواړي چې د خپلې غوښتنې او دعوې څخه لاس واخلي. یوکرین په دې ټینګار کوي چې د تورې بحیرې غیر اټومي وسلې دي په دوی پورې وتړلی شي. خو ښاغلی یالچین په ځواب کې وایي چې د تورې بحیرې سمندري ځواکونه په تېره چې هم په روسیې پورې اړه درلوده اوس او په راتلونکي کې به هم په روسیه پورې تړلي وي. د هاخوا بیا د شوروي د پوځي قواو قمندانان د پوځ د ټوټه کېدو په خبره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د روسیې څخه په وروستیو راپورونو کې ویل کېږي چې د روسیې د پوځ د پخواني وزیر د فشار له مخې به ښایي چې د لنډ وخت لپاره روسیه دا پلان وځنډوي. خو که چیرې په کیف کې د روسیې او یوکرین د جمهوریتونو خبرې کومه مثبته نتیجه ورنه کړه نو پوځ به په یو اړخیزه توګه واخیستل شي. د نسبیسیا میرک د ورځپاڼې د راپور له مخې قرار شوی دی چې په اوسني ناڅرګنده حالاتو کې د شوروي ټول پوځي قواوې د روسیې تر کنټرول لاندې راولي. دا چې روسیه به ځان ته یوازې پوځ جوړ کړي د روسیې رسمي ادارې دا خبره رد کړې ده
او اخطار ورته وي چې که چیرې هر جمهوریت ځان ته بېل پوځ جوړ کړي نو روسیه به هم ودې ته اړ شي چې ځان ته ځانګړی پوځ جوړ کړي. دا و د بریجټ کینډل راپور. د امریکایي سناتور لیری پریسلر په ډیلي کې د هند مشرانو سره د خبرونو وروسته دا باور ښکاره کړی دی چې پاکستان په هندي کشمیر او پنجاب کې د تروریستۍ ملاتړ کوي. نوموړي د هند په دې ډاډ ورکونې هم اعتبار کړی دی چې ګوندې دغه هیواد اټومي وسلې نه جوړوي. نوموړی اوس پاکستان ته روان دی. تاسو ته به یاد وي چې امریکې په پاکستان خپلې مرستې په دې ټس کې پارچاو کړي دي چې دغه هیواد د اټومي وسلې د جوړولو بېلګې لیدل شوي دي. دا دی په دې هکله د ډیلي نه د مارک ټلي راپور. سناتور لیری پریسلر هغه سړی دی چې په اصل کې د فیصلې مسؤل یا ذمهوار دی چې په پاکستان امداد بند شي او د کوم ترمیم لاندې چې دا اقدام شوی هغه د ده په نوم یاد دی. خو ده په ډیلي کې اخبارچیانو ته دا تسلی ورکړه چې دی فکر نه کوي چې باید د هند ضد دا ډول اقدام وشي او ده د حکومت دا تسلی ومنلې چې دا اټومي وسلې نه جوړوي. سناتور پریسلر د کشمیر او پنجاب په هکله د هند دریځ هم ومانه. وایي دی په ځان په دې عقیده دی چې په دغه ایالتونو کې دهشتګردي شته دی چې هغه څو په سویمه د پاکستان د اډونه کېږي. ده دا فکر څرګند کړ چې د دې خبرې پوره شواهد شته چې دغه نظریه ورسره ومنلی شي. چې تپوس ته وشو چې دی به په دغه د پاکستان مشرانو سره خبره کوي نو سناتور د دې جواب ورنکړ. پاکستانو مشرانو سره چې به دی څه خبرې کوي د هغې چې د نورو ګرانولو په سبب سناتور پریسلر د هند په پوله د بنیادګرو د اسلامي پرې جوړولو هند ته د خطرې د امکان خبرې وکړې. کېدای شي دغه پره کې پاکستان او د پخواني شوروي د مسلمانانو جمهوریت شامل کړی شي. خو سناتور دا وویل چې دی د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا د هند او پاکستان خپلو کې د راغونډولو یوه لاره شته چې کینی او خپل اختلافات هوار کړي. ده د کیم ډیوید د ډول د یوې غونډې د امکان خبرې وکړې. ورسره ده دا ومنل چې په قول ده یو هم بل ته بصرې قدر نه ورکوي. دا و د مارک ټلي راپور. د پاکستان د پوځي عملي مشر جنرال آصف نواز د واشنګټن د یوې اونۍ په خپل سفر کې د امریکایي مرستو په پارچاو کېدو د افغانستان په ستونزه او په سویلي منځنۍ اسیا کې په پیښو او ښکارندو خبرې کړې دي. د دې خبرو سهودي یا تفصیلات ښکاره کړی شوي نه دي. ولې د بي بي سي د ختیځې څانګې سولماز د بیریلي کې داسې نه ښکاري چې جنرال آصف تش لاس بیرته روان وي. د نوموړي سفر دومره پټ ساتلی شوی چې دا نو ویلی شوي چې دی به دغلته څومره ایسارې کېږي. په هر حال نوموړي دغلته د خپلې ایسارتیا په وخت کې د دفاع وزیر ډیک چیني د باندېنو چارو د وزارت د سرمامورانو او پوځي سرلارانو سره لیدل کړي دي چې پکې د امریکې د پوځي عملي مشر جنرال کولن پاول هم شامل دی. دا خبره لا رڼا نه ده چې د دې لیدنې کتنې څه نتیجې برسېره شوي دي. ولې د ایجنډې توکي که هغه پوځي دي که سیاسي ښه جوت او ډاګیز دي. امریکې چې کله په 1990 کې په پاکستان خپلې پوځي او اقتصادي مرستې په دې طور پارچاو کړې چې اسلام آباد د اټومي وسلې جوړولو پروګرام ته لاس اچولی دی نو دې سره یې پوځي ماشین ته خورا ډېر زیان ورسېد. داسې ښکاري چې واشنګټن کې د جنرال آصف د خبرو لوی ټکي د افغانستان د کشالې غوڅول د کشمیر ستونزه او د شوروي اتحاد د ترمې تلو نه وروسته په سویلي منځنۍ اسیا کې د امنیت حالت و. پاکستان د خپل پوځي کاټل دپاره پرزو ته سخته اړتیا لري ځکه چې ټول پوځي کاټل یې د امریکې جوړ دی. بل د پوځ په نوي تار د اړولو دپاره نوي کاټل او سامان آلاتو ته هم اړتیا لري چې پکې پرمختللې F-14 ډول الوتکې هم شاملې دي. پکار دي چې امریکا تر 1993 پورې دا الوتکې پاکستان ته ورکړي. ولې دا یې تر هغې ایسارې کړي دي تر څو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ اټومي شخړه غوڅه شوي نه وي. د امریکې د باندېنو چارو وزارت د جنرال آصف د سفر په هکله ویلي دي چې د وسلو د لانجې په ترڅ کې څه پرمختګ نه دی شوی چې بله معنا یې دا ده چې د اټومي لانجې په سر اختلافات لا په خپل ځای دي. د دفاع ځینې کارپوهان په دې عقیده دي چې د جنرال آصف نواز د سفر په نتیجه کې به د هغې نه زیات څه ترلاسه کړی شوي وي چې دواړه غاړې په ډاګه د ویلو ناسنګ کوي. واشنګټن په یوې داسې سیمه کې د اټومي او د غیر اټومي وسلو د خورېدو په ترڅ کې اندېښمنه ده چې په منځنۍ اسیا کې د خپلواک اولسونو د راپورته کېدو له امله ړک لوک شوې ده. امریکا کولی شي چې پاکستان دومره زور ته ونیسي چې په اټومي ډګر کې د نور مخکې ورپځېدو نه یې راایسار کړي. خو د شوروي ګواښ د الونیا کېدو نه وروستو چې پاکستان د امریکې دپاره یو څو میاشتې وړاندې د ستراتیژیکي ګټو له پلوه څه نور ارزښت نه درلود نو کېدی شي چې اوس په سیمه کې د وروستیو پیښو له امله یو ځل بیا د امریکې ارزښتمنه ملګري جوړ شي. د امریکې دپاره تل د اندېښنې وړ خبره چین سره د پاکستان نږدې ملګرتیا وه ځکه چې دغه هېواد هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې خپلې اغېزې لږیا د خوروي. د امریکې دپاره بل سرخوږی ورو د ایران د یو سیمه ییز لوی ځواکي په حیث رادبره کېدل دي. په سیمه کې په تاغۍ د پېر خوړونکو حالاتو تر مخه امریکا په غوره ځای کې پروت د پاکستان غوندې ملګري ته متازه دی. البته پاکستان له بعد د دې ملګرتیا څه نه څه سیاسي بیه ورکوي. د واشنګټن تګلاره به دا وي چې هند او پاکستان دواړو سره توله اړیکې وساتي. د جنرال آصف د سفر په وخت امریکې د کشمیر په هکله یو ځل بیا په خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې دا ستونزه په سوله ییزه
او دوه اړخیزه توګه هوارول پکار دي. د دې معنی دا ده چې امریکا دا وخت د کشمیر ستونزې ته د نړیواله بڼې ورکولو په ترڅ کې د پاکستان د هلو ځلو پلوي نه ده. وایي چې د افغانستان د لانجې په ترڅ کې اسلام آباد یا دا به وایو چې د پاکستان فوج د تشقیق او فشار سره مخ دی چې د ملګرو ملتو د پلان سره سم تګ دی وکړي او د مجاهدینو د ځینې ګوندونو د ملاتړ نه دی لاس واخلي. ګرانو عزیزانو، دا و د نړۍ دا وخت پروګرام او اوس میرمن محترم اوریدونکو، السلام علیکم. په میرمن پروګرام کې ستاسو هرکلی کوو. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. نن په دې پروګرام کې په ناروې کې د یوې پښتنې پیغلې مرکه هم شامله ده، خو اول د یو لیک جواب. د کورم ایجنسۍ د انځري بازار څخه حمید الله حمید او تورګل کیپسن لیکي چې د نري رنځ یا د ټي بي علت څه دي او د دې د علاج لپاره څه کول پکار دي. نو وروڼو، دا پوښتنه به ډاکټر رور یعنی محمد اکبر ته وړاندې کړو چې هغه پې څه وایي. خوږو پښتونکو، حمید الله حمید او تورګل خان تورجنه، د نري رنځ د پیدا کېدلو په هکله به درته زه په لنډو منډه ووایم چې نری رنځ چې دی دا د یو ډول میکروب نه پیدا کېږي. دا داسې میکروب دی چې ګوري، حالاتو ته ګوري او د ناروغه نور صحت ته ګوري، او کله چې د ناروغه صحت ورسره کمزوري وي بیا دا میکروب لا په اسانه باندې په سړي باندې حمله کولی شي. البته د دې مطلب دا نه دی چې په روغو خلکو باندې یا په بالکل صحتمنو خلکو باندې یا په جوړو خلکو باندې دا حمله نه کوي. د دې اکثر حمله چې وي د دې ډول میکروبونو هغه په همدې جوړو خلکو باندې وي چې بیا دا جوړ خلک چې دي دا ناجوړ شي. دا داسې یو مرض دی چې ډېر په اوږدو علاج غواړي. البته کله چې مرض مزمن شي یا کله چې مرض سخت شي یا کله چې مرض زور شي نو بیا په اوږدو علاج غواړي. په غیر د هغې نه د دې ناروغۍ یا د دې مرض علاج چې دی دا د هفتو نه اخوا ده، د میاشتو نه اخلي. لږ تر لږه 3 میاشتې باید مریض دوا وخوري، ناروغه دوا وخوري، او زیات نه زیات کېدلی شي کال هم ناروغه ته دوا وویلی شي چې وخوره. 1.5 کال هم کېدی شي چې ناروغه ته وویلی شي، کېدی شي 2 کال وویلی شي ناروغه ته چې دوا وخوره. په علاج کې څه شی ډېر زیات ارزښت لري نو د هغې په لړ کې به زه درته دا ووایم چې تر ټولو اول خو منظم دوا خوړل دي، خپل ډاکټر ته منظمه توګه باندې ورتلل دي. که هغه ورته په هر 2 هفتو کې ویلي چې راشه، که په 1 میاشت کې ورته ویلي چې راشه، او علاوه د هغې نه د ډاکټر د لارښوونې سره سم چې هغه کله په 3 میاشتو کې یو ځل عکس اخلي یا ایکسرې اخلي، او په همدې ترتیب باندې چې کله هغه د بلغمو د معاینې دپاره ووایي، که په میاشت کې ورته یو ځل ووایي، که هر وخت یې ورته ووایي، باید ناروغه د ډاکټر لارښوونه چې دا پل په پل او قدم په قدم چې دی دا تعقیب کړي. دویمه خبره چې د هغه دا ده چې د نري رنځ سره ښایي ناروغه ښه خوراک وکړي او د دې سره ښایي چې ناروغه ارام وکړي. د ښه خوراک نه زما مطلب دا نه دی چې ناروغه دې سهار او ماښام غوښه او پلونو ته کښېني، ولې د ښه خوراک نه زما مطلب دا دی چې د خوراک ټول هغه ضروري توکي چې وجود ورته تن ورته اړتیا لري هغه باید په خوراک کې شامل وي. په تېره بیا باید په خوراک کې پروټینونه چې په هګو کې او په شودو کې، البته شودو به خود کوئ یا لبیس کوي، په هغو کې وي او په غوښه کې وي، باید دا وخوړلی شي. مېوې زیاتې وخوړلی شي ځکه چې هغه ویټامینونه لري چې هغه هم د وجود ټینګتیا او مقاومت چې دی دا زیاتوي. علاوه د هغې نه د ناروغ دپاره پکار دی چې ناروغ مناسب ارام وکړي، کار په داسې ځایونو کې وکړي چې د هغې شرایط ته کار چې دی د ښه وي، نسبتا ارام وي، ازاده هوا لري. نو دې ټولو خبرو ته د پاملرنې سره زه یقین لرم چې بیا د نري رنځ ناروغي چې ده دا دومره اوږده او کړاوجنه ناروغي نه ده. دا ناروغي اوس په لویدیځو هېوادونو کې خو تقریبا ختمه شوې او له منځه تللې ده، ولې زموږ په هېوادونو کې لا تر اوسه پورې دا بلا شته او دا بلا به هله د منځه ځي چې ډاکټر او ناروغه په شریکه او یو ځای د دې بلا د وجلو لپاره کار وکړي. اکبره، یو خبره بله ده چې د کومو خلکو نری رنځ دي او هغوی خبر شي چې د هغوی دا بیماري ده نو هغوی د نورو خلکو نه پټوي. دا خو زما په خیال سره چې بالکل سمه خبره نه ده، ځکه چې د نري رنځ چې دی دا داسې یو ناروغي ده چې دا د یو انسان نه بل انسان ته د هغه د بلغمو د لارې نه، د هغه د لاړو د لارې نه، او علاوه د هغې نه د هغې سره په خوله کې د چا د ټوخېدلو د لارې نه، د دې ټولو مختلفو طریقو نه کېدلی شي چې د یو انسان نه بل انسان ته لاړې شي. اوس که یو سړی دا پټول غواړي، خصوصا بیا په هغه مرحله کې چې کله ناروغه کولی شي چې ناروغي نورو ته ورکړي، په هغه مرحله کې په هغه پړاو کې که دا ناروغ خپله ناروغي پټه کړي د چا نه، نو دا زما په خیال سره چې خیانت دی د نورو خلکو سره. دا کار باید بالکل ونه وکړي. بل دا چې ناروغ له پکار دي چې خپل بلغم چې دی د ښخ کړي، خپل بلغم یې وسېزي. علاوه د هغې نه رومیال یا دسمال باید ځان سره ولري چې د خولې ته ونه شي د ټوخېدلو په وخت کې. بهتره دا ده چې ناروغ ځان له د ارام او د استراحت ویښته کوټه ولري
ځکه چې دې ټولو لارو نه کېدلی شي چې ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته لاړه شي. د ناروغ د خوراک د لوښو جدا کول هم د نورو لپاره ګټور دي. د دې مطلب دا نه دی چې ناروغ خدای مکړه په داسې مرض باندې یا په داسې ناروغۍ باندې اخته دی چې بیخي کې تمه قطع ده او هر چا ته یا هر هغه څوک چې د ده په ناروغۍ باندې اخته شول هغه به له منځه ځي. نه، داسې نه ده. ولې د دې یوازینی مطلب چې دی هغه دا دی چې مناسب احتیاط وشي. او ما چې ویل چې ډاکټر او ناروغ که په شریکه باندې لاس یو کړي، نو دلته زما مطلب دا دی چې دا د ناروغ کردار دی چې د ناروغۍ په ختمولو کې ادا کولی شي. ځکه چې ناروغ یو خو به دا دی چې د ډاکټر دوا به خوري، ډاکټر د لارښوونې سره سم به چلېږي. بل دا دی چې د ډاکټر د لارښوونې سره سم به د ناروغۍ د خورېدلو نه مخنیوی کوي. ډیره مننه اکبر. او ګرانو اورېدونکو، د ښو خوړو په باب یو څه ټکي به زه هم درته ووایم. زموږ د وجود لپاره په خوراک کې 5 توکي ډېر ضروري دي. غوړ چې تیل، غوړي، وازدې، شیدو، مستو او مهي نه ترلاسه کېږي. خو احتیاط دا پکار دی چې د دې استعمال په خوراک کې زیات نشي، ځکه د دې زیاتوالی د زړه ناروغي هم پیدا کولی شي. کاربوهایډریټ دا په خوږو شیانو، الوګانو او وریجو کې وي. غنم هم کاربوهایډریټ لري او د دې خوراک بدن ته توان او تودوالی رسوي. پروټین چې حیاتین ورته ویل کېږي په غوښه، هګۍ، شیدو یعنې پیو او مهي کې وي. خو که دا شیان ګران وي یا نه ترلاسه کېږي، نو بیا دال او د لوبیا ټول قسمونه ډېر حیاتین لري. نخود یعنې په سپینو چڼو کې هم حیاتین یا پروټین ډېر وي. 4 توکي ویټامین دي او دا د میوو او د سابو په خوړو بدن ته رسي. پکار دی چې که میوې نه وي نو تازه ترکاري یا سابه دې وخوړل شي. 5 منرل یعنې اوسپنه او کیلشیم، او دا هم د میوو، سابو او د هګیو نه ترلاسه کېږي. دا خبره د یادولو وړ ده چې تازه شنه سبو کې ویټامین زیات وي، او که سابه ډېر وخت په اور پاخه شي نو د دې ویټامین د لوخړې د لارې ترې والوځي او بیا زیات ګټور نه پاتې کېږي. نو کوشش وکړئ چې سابه دې لږ وخت په اور پاخه شي. دا خو د خوراکونو د توکو خبرې وې. اوس په ناروې کې یوه پوښتنه پیغله. اوږۍ د 1400 کالو ده او د 1 کال وه چې د افغانستان نه د خپل مور پلار سره په هجرت مجبوره شوه. اوس په ناروې کې اوسېږي او د هغه ځای د ژوند په هکله چې ما ترې پوښتنه وکړه، نو دې ویل ژوند خو څنګه چې زموږ خپل ژوند لرو په افغانستان کې اجتماعي هغه شان ژوند دلته نشته. خپل خپلوان او زموږ د فرهنګ سره مطابق کلچر سره هغسې ژوند دلته نشته. دلته اسانتیاوې ډېرې دي. هغسې ډېرې دي، لیکن مشکلات بیا هم شته دی. هغه شیونه چې هغه نور خلک یې کوي دلته نارویجیان او دا نور په اسانیه باندې هغه موږ نشو کولی. دلته زموږ په تعلیم هر دغه شته دی، یعنې موږ خپل تعلیم کولی شو. څنګه مشکلات چې موږ ته پاکستان کې یا فیض افغانستان کې هغسې دلته نشته. نو ستا د ازادي خوښېږي د دې ځای د خلکو؟ څنګه چې زه فکر وکړم نو دا د هغه ځای نه ډېر زیات ازاد دی. دومره بیخي دلته زما په سوچ باندې زما فکر باندې ازادي بیخي د حد نه زیاته ده. او ظاهره ده دا زموږ ځینې شیان زموږ فرهنګ کې ګناه ده او یا زموږ مذهب کې یا داسې نو ښه نه ده. ښه دا راته ووایه چې تا خو افغانستان یادېږي او خپل ملک ته دی، نو که افغانستان کې سوله او ارامي راشي او دا ځوانان چې په نورو ملکونو کې دي او هلته یې تعلیم کړی دی، دې دپاره به افغانستان یو داسې ملک چې دوی ورته تللی شي. دلته چې دا اسانتیا او هر څه راغلي دا هم یو چا راوستلي دي، داسې انسانان راوستلي دي. نو که مونږ چېرې هلته لاړ نه شو، مونږ جوړ نه کړو، دا به څوک جوړوي؟ یو وخت کې خو به دا دی یو بل که زمونږ دپاره مشکل وي نو یو بل نسل به داسې راشي چې هغوی دپاره بیا اسان وي. او زما اصل کې جوړېدل زما چې کوم خواهش دی هغه دغه دی، لیکن هغه زما چې کوم خواهش دی هغه دومره یعنې زموږ خلکو لپاره کېدلی شي چې دونه مفید نه وي. لیکن زه چې کوم ډېر زیات سوچ کوم او کوشش کوم نو هغه یو داسې چې زموږ خلکو ته ډېره فایده پرې ورسېږي. یعنې هر څه چې ته جوړه نو ته پوره اراده لرې چې افغانستان ته به ځې؟ انشاءالله. دا به اوږۍ په ناروې کې او د اوږۍ په شان ډېرې نورې جنکۍ هم دي چې هغوی غواړي بېرته خپل وطن ته لاړې شي او ډېرې ټینګې ارادې لري. وایي وطن زما زه د وطن یم، وطن زما زه د وطن یم، زه به یې د مټو په طاقت آبادومه. ستا په مینه باندې پایم ای زما ښکلې وطنه، زما کوره، زما ګوره، زما ځانه، زما تنه. په رګونو کې مې ګرځي ستا د پاکې مینې وینه. ای زما د ژوند سنګره، ای د لوی ولس بدنه. زړه مې ستا په مینه مست دی، سر مې ډک ستا له غروره.
سر و مال می در نظار شه ای زما ښکلې ګلشنه د آسیا چې ته شمله یې هیچا نه یې ټیټه کړې هیڅ سورګیر نیولې نه ده په آسانه ستا لمنه ته یې ځاله د بازانو ته یې کور د باتورانو ته یې ځاله د بازانو ته یې کور د باتورانو هر زلمی دې غیرتي دی هره پیغله دې تورزنه هره تیږه دې سنګر دی هره تړه دې مورچه ده ستا په دنګو دنګو څوکو د ویاړنو رڼا پلنه ژوند او مرګ مې دی په تا کې ته مې کورې ته مې ګورې ژوند او مرګ مې دی په تا کې ته مې کورې ته مې ګورې ستا له ننګ ځینې لوګی شم ای زما ګرانه مسکنه. دا شعر د زیبا خادم په آوازو او همدې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.